نږدې شپږ میاشتې وړاندې ننګرهار کې د بهسودو پله ترڅنګ د کرکټ نړیوال لوبغالي د بنسټ ډبره کېښودل شوه او په 2 کلونو کې د بشپړېدو ژمنه وشوه، خو اوس یې د کار هیڅ څرک نشته. یاد لوبغالی چې په 25 جریبه ځمکه کې د 2.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي، د کرکټ لوبغاړي جوړېدل د هیواد د کرکټ پرمختګ لپاره مهم ګڼي او د چارو د ژر پیلېدو غوښتنه یې کوي. شپږ میاشتې راهیسې چې د نوي لوبغالي ډبره چې همدلته د بهسودو په موقعیت کې چې دی کېښودل شوې ده، خو تر اوسه پورې هیڅ کار نه دی شوی او دا کار باید زر تر زره وشي، ځکه موږ او تاسو په دې زون کې په دې ولایت کې ډېر کرکټ ته ضرورت لرو. څه موده مخکې د کرکټ لوبغالي دپاره په بهسودو سره څنګ ته یو ډبره کېښودل شوه. موږ د کرکټ بورډ نه غواړو چې زر تر زره په دې باندې کار شروع شي، چې ګراونډونه په جلال آباد کې ډېر شي، سره د شته لوبغاړو به دومره لوبغاړي نور هم په جلال آباد کې او ښه ټیلنټ به نور هم پیدا شي په جلال آباد کې. دوی دغه راز په ننګرهار کې د کرکټ ملي اکاډمۍ غوښتنه هم کوي. د اکاډمیانو کمبود هم ډېر زیات دی، ځکه په ټول ننګرهار کې 3 اکاډمۍ دي، ولسوالیو دغه بیخي کرکټ تللی نه دی او اکثره کم پلیران چې تاسو بهر وګورئ په انډیا کې او دې ځای کې کم چې ښه فسټ بالران دي، لکه زموږ د فسټ بالینګ لیول چې تاسو وګورئ ډېر ډاون دی، لکه موږ په شپږیزه کې وکتل. په ختیځ کې د کرکټ بورډ مسؤل بختیار ساحل بیا وایي چې لوبغالي ته په ځانګړې شوې ځمکه کې د ځینو خنډونو له امله د یاد نړیوال کرکټ لوبغالي چارې وځنډېدې. یوازې زموږ پر وړاندې چې جدي ستونزه وه دلته د موانعو شتون و، چې دلته یو څه کورونه و، غیر قانوني پارکینګونه و، د موټرو د ځایونه و، نور ودانۍ جوړې شوې وي چې د وخت په تېرېدو سره دغه د اوسه پورې هغه موانع موجود دي. که څه هم دولت او ښاروالۍ موږ ته څو بار ویلي چې دغه مشکل نشته، خو چې هلته موږ د کار لپاره ورځو نو بیا دغه مشکل جدي وي. ساحل دغه راز وویل چې د کرکټ بورډ لخوا د دغه لوبغالي د ودانیزو چارو د پیلېدو قرارداد اعلان شوی، چې شاوخوا 20 ورځې وروسته به یې قرارداد له یو شرکت سره لاسلیک او چارې به یې پیل شي. نن د دغه میدان د ګرد چاپیره کاټارې د تاوولو یا د دیوال د تاوولو قرارداد اعلان ته لاړ، چې دا به 20 رسمي ورځې ونیسي دغه اعلان، او هر شرکت چې د دې ګټونکی کېږي نو 20 ورځې یا 15 ورځې وروسته به دوی راځي او خپل کار به عملاً شروع کوي او انشاءالله په ورسره به په همدې کال کې د دغه میدان د اواري یا چارې قرارداد هم ترتیب شوی دی چې هغه به نږدې ورځ اعلان ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ که څه هم په دې وروستیو کې د ICC بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، خو لا هم په کور دننه په نړیوال معیار برابر لوبغالي نه لري.